په دین کې زور نشته. څه مطلب دا دی چې یو کافر دی ته په زور هغه مسلمان کولی نشي چې خامخا به اسلام قبلوي. دا د اسلام او د دین په فلسفه کې دا نشته چې یو کافر دی په زور مسلمان کړی شي. خو البته د دې آیات داسې معنا کول چې یو سړی وایي چې امر بالمعروف دی نه وي، نهی عن المنکر دی نه وي، څوک د چا باندې څوک چې مسلمان وي هغه د مونځ ته مجبوره نه کړی شي، هغه د بل د ناروا نه منع نه کړی شي. ولې؟ ځکه لا اکراه فی الدین. دا معنا کول د دې آیات غلط دی. چا چې اسلام قبول کړ اوس به د اسلام حکمونه مني، او کوي نه منو اسلامی نظام او اسلامی حکومت په دې مکلف دی الله حکمونه عملی کولو ته دا مجبوره کوي چې دا د الله حکمونه عملی کړي. وهل ټکول زندانی کول دا شته دی. او بل د دې آیات دا معنا هم صحیح نه دی چې په دین کې زور نشته نو اوس د باطل مقابله به موږ اوس نه کوو. یو نظام دی، یو حکومت دی، هغه په دنیا کې د انصاف په ځای ظلم حاکم کړي، فرعونیت دعوی کړي، انا ربکم الاعلی، خپل قانون په خلکو تحمیلوي. داسې خلکو په مقابله کې ودرېدل داسې فرض دی لکه څنګه چې مونځ فرض دی. نو د دې آیات دا مطلب نه دی لا اکراه فی الدین، په دین کې زور نشته. په دنیا کې چې هر سړی د فرعونیت دعوه کوي ودې کی، ځکه په دین کې زور نشته. نو مطلب دا دی چې څوک په زور ته مسلمان کولی نشي. اصل کې د آیات مطلب دا دی چې خامخا به اسلام قبلوي، دا شی نشته. لا اکراه فی الدین نشته د زور په دین کې. قد تبین الرشد من الغی، یقینا ښکاره شوی دی الرشد هدایت، کامیابی، ایمان، من الغی د گمراهی او د سرکشی نه، د کفر نه. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، کفر بالطاغوت دا اول دی او ایمان بالله دا په دویمه مرتبه کې دی. د دې وجه نه موږ تاسو چې کلمه وایو، کلمه کې څه وایو؟ لا اله. اول کفر بالطاغوت دی، نور خدایان زه نه منم، نور خلقو چې په دنیا کې د خدایي دعوی کړي هغه زه نه منم، الا الله، مگر الله منم. اول کفر بالطاغوت دی، بیا د هغې نه وروسته ایمان بالله دی. نو دلته هم دا فرمایي فمن یکفر بالطاغوت، او چا چې کفر وکړو په طاغوت باندې، ویؤمن بالله، او ایمان راوړو په الله باندې. کفر بالطاغوت و ایمان بالله باندې مقدم دی. اوس طاغوت وایي څه ته؟ طاغوت چا ته ویلی کېږي؟ طاغوت هر هغه چا ته ویلی کېږي چې په دنیا کې هغه د خدایي دعوه وکړي. خدایي دعوه خلک څنګه کوي؟ چې حکومت، نظام او فیصله او قانون دا به زما منلی کېږي، څوک به زما د قانون نه سرغړونه نه کوي. دا که حکومت وي، دا که ریاست وي، دا که عدلیه وي چې نوم یې څومره ښایسته دی، عدلیه وزارت. عدلیه یعنی عدل، انصاف والا. خو قانون پکې د غیر الله چلیږي، حاکمیت هغه د غیر الله دی، د غرب او د شرق د کافرانو قانون عملی کېږي. نو دې ته ویلی کېږي طاغوت. طاغوت دې ته وایي، او طاغوت دې ته وایي چې څوک بیا د دغې قانون پیروي کوي. د دنیا کې چې چا د خدایي دعوه کړی، دغې خدایي دعوګرانو پسې چې څوک روانېږي، د دوی خدایي چا تسلیم کړی دی، دغه خلک هم طاغوتان دي. نو الله فرمایي فمن یکفر بالطاغوت، کوم انسان چې د طاغوت نه انکار وکړي، ویؤمن بالله، ایمان راوړي په الله باندې. چې ته طاغوت نه تر څو انکار ونه کړې نو ته مؤمن کېدی نشې. ایمان بالکل د الله په نسبت باندې دغسې ایمان قبول نه دی چې ته کفر سره جوړه کوې، کفر سره ته اوږه یو ځای وړې، ته د هغې سره مذاکرات کوې، جوړه ورسره کوي. داسې ایمان د الله په نسبت باندې قبول نه دی. اگر که د دې زمانې مسلمانان هغوی وایي چې موږ سیاست باندې پوهېږو، موږ سیاست مطالعه کړی او په سیاست کې مو دکتورا اخیستی، جوړه به کوي، چل به کوي او کافر سره به، نو دا اسلام او قرآن کمپرومایز
د بل سره جوړه، نیم ستا منم نیم به خیر د زمایي، نیم به اسلام وي نیم به دیموکراسي وي نیم به جمهوریت وي. دا په اسلام په فلسفه کې نشته، د کفر په فلسفه کې بشته، د منافقت په فلسفه کې بشته، خو د اسلام په فلسفه کې د کافر سره جوړه نشته. فمن یکفر بالطاغوت، د ټولو طاغوتانو نه، کدا طاغوت امریکا وي، کدا طاغوت اسرائیل وي، کدا طاغوت روس وي، کدا طاغوت چین وي، د دوی نه چې براءت ونه کې ستا ایمان د الله په نسبت باندې قبول نه دی. فمن یکفر بالطاغوت، هر هغه چا چې کفر وکړو په طاغوت باندې، انکار یې وکړ د طاغوت نه، ويؤمن بالله، وإيمان راوړ په الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، یقینا د منګوله ولګولو بالعروة الوثقى، په کړۍ مضبوطه باندې. مضبوطه کړۍ هغه دا ده چې ته کفر بالطاغوت وکې او بیا ایمان بالله. حدیث پاک کې راځي، ترمذی شریف حدیث ده، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوثق عرى الایمان الحب فی الله والبغض فی الله. د ایمان په کړیو کې مضبوطه کړی، هغه کړی چې هغه کړی ماتیږي نه، هغه کړی چې هغه کړی شکیږي نه، هغه څه ده؟ الحب فی الله والبغض فی الله، چې د الله دپاره خلکو سره ته ورانه کوي او دارنګې د الله دپاره خلکو سره محبت کوي. دا اوثق عرى الایمان دی. او چې ته الله سره هم جوړه غواړې او د کافر سره ورانه نه غواړې، نو دې ته ویل کېږي بیا منافقت، چې په دې مرض باندې ډېر خلک اخته شوي دي. کافر سره ورانه نه کوم او الله مې هم خوښ دی. لن فصام لها، نشته ماتېدل دې کړۍ لره. د دې داسې مثال د علما فرمایي چې یو سړی په سمندر کې غټه کشتۍ روانه ده، یو سړی د کشتۍ نه لاندې په اوبو کې وغورځېده. کله چې دا په اوبو کې وغورځېده، د کشتۍ کې یو کړۍ لګېدلی، د دې کړۍ ته لاس واچولو. اوس تر څو چې دا کړۍ مضبوطي او دا کړۍ ماتیږي نه، نو دغه انسان ژوند به وژغورل شي، دا کړۍ به ونیسي، بیرته به دا کشتۍ ته وخیږي. او که دا کړۍ کمزوری وي او یا دا ده چې دا کړۍ مات شي، نو د دې انسان ژوند د تباهي او د بربادۍ سره مخ دی. نو کفر بالطاغوت او ایمان بالله چې چا کې نه وي، نو دغه انسان مثال لري چې کشتۍ نه وغورځېده سمندر ته او اوثق عرى نشته، مضبوطه کړۍ نشته چې اوس ونیسي او ځان د تباهي او د بربادۍ نه بچ کړي. لن فصام لها، نشته ماتېدل هغې لره. والله سمیع علیم، الله اورېدونکی او پوهه دی.